محمد افغان 82 وایي د ډیورن معاهده چې ده دا په 1903 کې پای ته رسېدلې ده. او وروره په دې کې کوم چون اول خو دا معاهده امضا شوې نه ده. دویمه دا ده چې د معاهده کې میاد نه دی لیکل شوی چې 99 کاله. خو نړیوال اسلوب دا دی چې یو مملکت یو ځای چې ته قرارداد کوي یعنی په لیز باندې ورکوي یا په هایر باندې ورکوي یا په امانت کې ورکوي 99 کال لپاره ورکول کیږي. په دې اساس باندې دې ته ازمپشن وایي یعنی تصور دا کیږي د 99 کال او دا تصور په دې باندې کیږي چې د بنکاک مسله او د افغانستان مسله د انګلیس سره یو وخت امضا په حساب ده. که امضا نه و انګلیس وایي چې امضا و نو که هغه بیرته خپله راغلل چینایانو ته وسپاره خپل همدغه اوس چې پادشاه دی چال چې هغې وخت کې شهزاده و راغی بنکاک چین ته وسپاره نو په هماغه کال کې دوی باید افغانستان ته هم دا خاوره سپارلی وی ویې نه سپارله. نو په بنان دا د 99 کالو لیز حساب باندې حسابیږي په هماغې سره د 1983 نه تر 1993 پورې هماغه دغه 100 کاله پوره کېدل. نوراني 130 وایي چې روسیې چې کوم پاکستانی جاسوسان نیولي دي له دې سره به پاکستان اړیکې جنگ خواته لاړې شي. نه جنگ ته نه ځي په دې استخباراتي مسله باندې جنگ نه کوي مګر همدومره دی چې اړیکې خړې کېږي او بل اعتماد کمیږي او پوهېږي چې دا ما سره د دوستۍ لمن وهي خو اصل کې دشمن دی. په دې اساس باندې دا بیا منفي اغیزه لري. هیله ده چې تاسو د پوښتنې ځواب مې درکړی او تر بل برنامه